زمون مسلمانان چې دي نو اغي نن سبا لکه دا پښتون بونیری چې کومو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې هغه ګستاخی کړی دا د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په شان کې ګستاخی کړی دا او دغه شان د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په شان کې هم ګستاخی کړی دا نو دا په دې سوشل میډیا باندې ډیر زیات دغه کمنټس وایرل شو او مخکې ما تاسو ته ویلو چې داسې قسمه وایرل شي سيزونه نو دا بالکل مخکې مشر کوي ګوره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې هم خلکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کړې ده اشعار ویلي دي خو هغه مونږ تاسو ته نه دي را رسېدلې نو اوس د هغې په باره کې زموږ مسلمانان عجیبه دي چې خلک د هغې په باره کې راپاڅېدل راویښ شو نو بیا غیر څه چل کوي د دې په باره کې مونږ داسې مسلمانان هم شته دی چې د تیر کال یوه ویډیو ده چې هغه ترکی کې ریکارډ شوې ده او په ترکی زبان کې هم ده هغې کې یو کس چې دی نو هغې رانیولې دی او هغې تړلې دی او خولې والا هم تړلې ده او د هغه نه غوږونه هم کټ کړي دي نو د هغه ویډیو چې کوم د هغه خلکو راغستې ده او هغه مسلمانانو ته مخې ته کوي وایي دا وګوره که نه وایي ګستاخ چې کوم و پښتون بونیرې وایي هغه ګیر شو او دا دی وایي سم داسې حال یې ورسره وکړه چې غوږونه هم ترې پرې کړه او ډېر زیات چې کوم دی نو دا چل یې ورسره وکړو هغه نو زموږ هغه مسلمانان په دې باندې تقسیم شي چې کوم خلک پوهېږي نو هغه په دې باندې پوه شي چې دا ویډیو چې دا خو زړه ده خو بعض ساده مسلمانان چې په دې باندې نه پوهېږي نو هغې هغه ویډیو چې دا که ته چرې د په دې باره کې خبره وکړې یا چاته د دې په باره کې څه میسیج وکړې نو د هغه ځای نه فوراً تا ته دا ویډیو راولېږي او ورسره یو وایس چې کوم دی هغه راته راولېږي چې دا سړی خو ګرفتار شوی دی تاسو د څه په باره کې احتجاج کوئ او دا پرون چې کومه د جمعې ورځ وه په دې باندې دا دومره مسلمانان راوتي زموږ په مردان کې څومره غټه احتجاجي مظاهره وشوه نو د دې پاره دا مسلمانان چې د دې د ذهنونه چې دي دا مشوش کوي او دی چې کوم دی د دې دا سوچ بل طرف ته بوزي نو یاد ساتئ ګورئ هغه تر اوسه پورې نه دي نیولې شوې او تر اوسه پورې د هغه ګرفتاري نه ده شوې مونږ حکومت نه بار بار دا خواست کوو چې دا کس رونیسي او دا کومه ویډیو چې چلیږي نو مسلمانانو ته خواست کوم چې دا ویډیو ګورئ ټیک نه ده دا په 2023 کې چېرته په ترکي کې ریکارډ شوې ده او یو نیم کال زړه ویډیو ده اوس پې زموږ ساده مسلمانان غولوي او هغې چې دی نو دا ویډیو ورته مخته کړل چې هغه سړی خو ونیولې شو چې دوی د دې په باره کې راپانسي او دا احتجاجونو کې حصه وانخلي دا احتجاجونو سره نور څه کېږي خو په دې حکومت باندې زور راشي او هغې هغه کم ګستاخ چې کم دی نو هغه رونیسي نو مونږ ټولو مسلمانانو ته خواست کوو چې دغه ویډیو چې دا هغه زړه ده او د هغې بالکل هغه مه شیر کوئ او د دې په باره کې باقاعده اواز اوچت کړئ